په داسې حال کې چې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه 15مې ورځې ته ننوتې، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایراني چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې امریکا په ایران کې د خلکو په اعتراضونو کې ښکېله ده او ویلي چې اعتراض کوونکي د داسې چا په لټه کې دي چې دوی سره مرسته وکړي. ډونلډ ټرمپ له خبريالانو سره په خبرو کې د ایران د تاوتریخوالي پر وړاندې د امریکا د جدي اقدام په اړه خبرې وکړې او ویل چې ایران د امریکا له سرې کرښې تېر شوی او واشنگټن ډېر قوي انتخابونه لري. زه فکر کوم چې یو شمېر خلک وژل شوي چې باید نه وای وژل شوی. دا یو تاوتریخوالی دی. موږ دا په جدي توګه ګورو. پوځ یې څېړي او موږ په ډېر قوي انتخابونه غور کوو. د امریکا ولسمشر د خپل وینا په یو بل برخه کې ویل چې د ایران مشرانو ورسره اړیکه ونیوله ترڅو د اټومي هوکړې په اړه خبرې پیل کړي، خو له دې مخکې به امریکا د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. نوموړي د ایران د مخالفینو سره د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې ډېر ژر به له ایلان ماسک سره د ایران خلکو ته د سپوږمکۍ انټرنیټ لاسرسي په اړه خبرې وکړي. ایران غواړي خبرې وکړي. هو موږ ښایي له دوی سره ووینو. زما مطلب دا دی چې یوه غونډه روانه ده، خو موږ ممکن له غونډې مخکې د یو څه پېښېدو له امله اقدام وکړو. ایران اړیکه ونیوله او دوی غواړي خبرې وکړي. په ورته مهال کې ایران، امریکا او اسرائیل تورنوي چې د اعتراض کوونکو مستقیم ملاتړ کوي او سوله ییز اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له خلکو غوښتي چې ځانونه له بلواګرو جلا کړي او ژمنه یې کړې چې حکومت به د دوی غوښتنې پوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په تهران کې د بهرنیو سفیرانو سره په خبرو کې ویل چې ایران د جګړې او عادلانه خبرو اترو لپاره چمتو دی. نوموړي په هیواد کې وروستي اعتراضونه هم ترهګریز برید وباله او ویل چې ایران داسې غږونه ثبت کړي چې دوی ته پکې ویل شوي چې پر هر چا باندې ډسې وکړي. ما صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اگر پلیس رو تونستید بزنید پلیس رو بزنید، اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید، اگر نشد همون دختری همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. و فقط مهم این هستش که تعداد کشته ها بره بالا، خون بیشتری ریخته بشه. تعداد زیادی از کسانی که در این قضایا متاسفانه کشته شدن از پشت سر توسط همین افراد شلیک شده بهشون. شما در 2 هفته گذشته به ویژه در 4 روز اخیر با تظاهرات میلیونی پایه‌های رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده اید. خو د ایران د پخوانی شاه رضا شاه پهلوي په یو نوی ویډیو کلیپ کې د اسلامي جمهوریت ټول دولتي ادارې مشروع هدفونه اعلان کړي او ویلي چې خامنه‌ای او د هغه ټول ملګري له منځه وړل کیږي. در داخل ایران علاوه بر تسخیر و حفظ خیابان‌های مرکزی شهرها، تمام نهادها و دستگاه‌هایی که مسئول تبلیغات دروغین رژیم و قطع ارتباطات هستند اهداف مشروع به حساب می آید. کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و انتظامی فرصت دارند به مردم بپیوندند و یاور ملت باشند. دا لاریونونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې د اسرائیلو استخباراتي اداره یا موساد په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو کې په لاس لرلو تورنه کړه. احصایې ښایي چې د دې اعتراضونو په پایله کې تر اوسه پورې له 500 ډېر کسان وژل شوي او له 100 ډېر نیول شوي دي.